دا واقعا د عیسی علیہ السلام نه 1000 قبل پیښه 1000 سال قبل زر کاله مخکې دا واقعه پیښه ده زر کاله مخکې او پیغمبر شمویل علیه السلام دی سو خزقیل یادی خزقیل فراجح دا دی چې دا شمویل علیه السلام دی روح المانی لیکلی دی او واقعه سوا واقعه دا وه چې عمالقه یو جنګجو قومو هغوی رالل او حمله وکړله چې حمله وکړله نو بني اسرائیل یې تتر بته کړل او ټول علاقې ته قبضه کړلې بچي ته مریان کړل ښځې وله وینځې کړې کورونه یې ونیول باغونه یې ونیول او دې سره دا چل وکړو چې دی تتر بتر کړل تتر بت پېژنې که نه څوک یو خوا څوک بل خوا څوک بل خوا دې درمانه کې رب العالمین پیغمبر راولېږه حضرت شمویل علیه السلام نو چې کوم مشران د بني اسرائیلو هغوی لاړه دغه ته یې رجوع کړله چې دې سره څه چل موږ سره کوو موږ خو ډېر شي یو خو موږ منتشر یو او موږ خو تذلیل شوی دی کلي رانه لاړل کورونه رانه لاړل ښځې لاړې بچي لاړل نو هغه وایي جهاد بس تو ټیک ته شاه موږ امیر مقرره وه دی بس ټیک شوه دله غوره خو ورته وایي ګورې اوبه تختی ګورې ما ته معلوم یې تاسو وی نه نه تختو به څنګه ښځې رانه اخیستې دي بچي رانه اخیستې دي کورونه رانه اخیستې دي څنګه به تختو وی ښه نو امیر یې والا مقرر که څوک طالوت نو لومبې اعتراض د مساټیرو په هغه وکړ وی دا ګډو چیلو سرولو والا په موږ مشر شو مالداران موږ یو دا مشر شو نو د هغې دپاره یو طریقه ده رابشي یو تابوت دی هغه راغی د هغې نه پته چې دا امیر دی نو بیا د هغه په معنیت کې جهاد له لاړل نو په زرګونه خلک و یو به به نسکی په لاره نو د ظالم بچي خونانو او بیا وسکلې نو بهر کې تفصیل لا روان دی دا اوس او دا قوم کم یو عمالقه کم یو عمالقه قوم او ډېر مضبوطو پلکو خلکو او چې دا کم یې مشر و که نه جالوت مشر یې څوک و هغه روره سم غټ اوښو هغه سم غټ اوښو اوږد سړی اوږد لوړ دنګ او غټ مضبوط پالوان الم تر الی الابل کیف خلقت زما یو ملګری و هغه ما سره ولاړ و دی کې یو لوړ دنګ سړی راغی لوړ دنګ سړی م پېژنم راغی ما ته وی الم تر الی الابل کیف خلقت پوهېږې په خبره زه مخکې ده نو جالوتو ان الله قد بعث ټیک شو تاسو امیر غواړئ نو امیر څوک دی الله قد بعث لکم مقرر که تاسو دپاره بلکې مقرر کړی دی طالوت لره ملکا بادشاه بعث لکم بعث طالوت ملکا دو مفعول ته متعدي دی بس خو چې دی ووې نو لومبې خبره دې ښکاره کړه او دا خو غریب سړی دی دا خو غریب سړی دی دی خو نه د هغې صبت نه د خاندان نه چې نه پیغمبری والا دی د یعقوب علیه السلام په بچو کې چې د پیغمبری کم خاندان دی دا د هغې نه هم نه دی او د بادشاه چې کم خاندان دی د هغې نه هم نه دی لاوي د یعقوب د زوی نوم و لاوي د هغه اولاد کې پیغمبرانو یهودا په اولاد کې بادشاهانو د لاوي ابن یعقوب په اولاد کې پیغمبران او د یهودا ابن یعقوب په اولاد کې څوک بادشاهان او د بنیامین په اولاد کې دی خدا صبت د انبیاء او صبت د بادشاهانو نه دی د بنیامین اولاد کې دی او غریب هم دی د بګړ کې سره ولې قالو اوی دوی دا چاوي دولتمندو خدا نور په چپ پاتې شونو لکه چې ټول ویلي انا یکون له انا کیفا په معنا د کیفا دی څرنګه بشي د لپاره الملک بادشاهي د استفهام د تکذیب د پیغمبر نه دی ګوري تکذیب د پیغمبر نه دا تعجب او د حیرت لپاره دی او خان نشتا غټ مال نشتا معیار دا بادشاہ دوی سو گرداو مال غلط شو خطا شو مالدار خو قمقلی دا مالداران ولی قمقلی وجه اشتا معلومه دا درتا دا دوی اصلاح نکیگی دوی پا کٹ کے پا کرسی ناستی نوکر تاوی داو کا غریب وطا نشی ویلے چی ولی نشی ویلے چې دا کار غلط دی نو دوی اصلاح نه کېږي نو ځکه لګیا دی نو مالدار سړی خو بعضې وخت کې د جهاد حبن نه قوي مقلی نه معیار د امیر څه شی دی علم او طاقت څه شی شو لکه
علم او طاقت مخکې ده. اوس ورته څه وایي؟ یاره صاحب ټیک شو امیر شو او به من وخوړم نالي نظر ثاني پې وکړه له نالي نظر ثاني پې وکړه نظر ثاني غواړی. ګوره دا صابر پیغمبر دی وی ښه داسې کوو یو تابوت دی الله نه سوال کوم چې هغه چاته میلو شو بس ابه مبادشي منی وي او دا یو صندوق د بني اسرائیلو سره دی کې د موسی علیه السلام تبرکات و پټکې و پکې د هارون علیه السلام پټکې و پکې د هغې سپلی وې پکې د هغې جامې وې پکې او څوک یې عصوام پکې وه یو صندوق. نو دا بني اسرائیلو به چې کله هم جهاد کو نو صندوق پیدا نه مخکې کو نو الله به د دې په برکت رحم کو. بلکې زه راته یو ډېره ناشنا وویم ډېره ناشنا درته وویم هغه دا ده چې دا صندوق به حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام هم په جهاد کې ځان نه مخکې ګرځاو. روح المانی او قرطبي لیکلي ابن کثیر لیکلي دا به دیم ځان نه مخکې ګرځاو. دې نه دا معلومیږي چې په تبرک معلوم شو بالآثار. ګوره دا ته معلومه شي نو دا صندوق دا ته چا اخیستی و دې عمالقه و دې فلسطینیانو دې عمالقه و. نو خدای پاک څه چل وکړو د دعا وکړه یا الله چې دا صندوق مونږ له راشي یو خو د صندوق برکات به مونږ حاصل و جنګ کې او دویم دا دی چې یو معجزه به د مخ ښکاره شي صندوق. نو هغوی پې تنګ شو هغوی چې صندوق دوی نه علاقې ونیولې بچي ښه دی او صندوق یې قبضه کړو نو هغوی په بدر وس شو په بدر وس بیماری او تکلیفونه نو فیصله یې وکړو دا ټول غم دې صندوق د لاسه دی دا لرې کې. نو څوک خو چې صندوق یې په دغه کې کېښود د اوښانو په ریړه کې او د کلي نه ریړه را دې خوا کړه زه چې په کوم طرف دې طرف د ریړې د صندوق لر کېږي خو چې موږ غم نه خلاص شو. نو هغه ریړه را روانه وه را روانه وه را روانه وه نو د طالوت د کور مخې ته ودرېده دا شوه لیکن ډېر ناشنا درته ووایم ګوره اوس ښه ډېر ناشنا. وقیل جاءت الملائکة تحمل التابوت فرشتو دا تابوت اونیو بین السماء والارض فرشتو روچت کا حتی وضعته بین ید طالوت صندوق طالوت مخی کی خود والناس ينظرون الیه. حافظ ابن کثیر لکلی دی مشهور خواہ غیر ریلگاڑی والا دا کن بیلگاڑی والا لیکن ابن کثیر دا لکلی چې فرشتو روچت کا او پاسمان مینس کے روانو او چې څنګه روچت کرا ویلو طالوت مخې ته کېښود. اوس منی که نه منی دا طالوت د جهاد دپاره بحیث تبرک استعمالیږي نو د امیر مخکې کېښودلی شو ځکه امیر د جهاد امر به ورکوي. ابن کثیر لیکلی دی ښه فرشتو روه دې کې څو تابوت کې ان آیت ملکهن ښه د بادشاهۍ ده دا او دا هغه دورو چې دې نه مخکې بادشاهي به یو سره وه او پیغمبري به بل سره. ان یأتیکم التابوت چې را بشي تاسو ته صندوق فی پای کې سکینتون من ربکم اطمینان د رب ستاسو نه دی. څه مطلب اطمینان؟ دا صندوق چې کله په جنګ کې مخکې شوی دی نو ګټه یې بوندې ده نو دې سره به ستاسو اطمینان ورسره شي چې ګټه مونو او اطمینان څه به دي چې دا واقعي د بادشاهۍ اهل دی د خدای نه دا واقعي د بادشاهۍ اهل دی. مونږ په تعجب کوو خو دا اهل دی. جالوت میدان ته راووت او آواز یې وکړه هل من مبارز شته چې څوک راوځي دا قانون مو چې د جنګ نه مخکې به مبارزه کېده څوک شته چې راوځي ما سره مقابله وکړي چې یو بل خلکو وکتل وای 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 دا خو ډېره غټه بلا ده دله به څوک په پرده ونه ورځي اوهو دا خو ډېره غټه بلا ده د سره خو نه شو کولی. داود علیه السلام رکوټې ماشوم دی ماشوم خو نه دی بالغ دی خو نه عمره دی هغه راووته. ګوره اوس ښه تماشه کوه هغې څه وایي ډېر غټ دی د سره به پهلواني څنګه کېږي. داود څه وایي ډېر غټ دی که خیر نه به خطا کېږي. ګوره پوه شوې په خبره که نه څه وایي ډېر غټ دی دی به څنګه را پرځولی کېږي ډېر غټ دی څنګه به را پرځولی کېږي. داود څه وایي ډېر غټ دی په شیش کې به نه خطا کېږي. نو کاڼې واغېسته نو ورویویسته چې ورویویسته خطا نه شو پې دا کپری ولګېده او لاندې راوغورځېده چې بادشاه مړ شو پې د نور وخوېدی. وقتل داود جالوتا قتل که مړه که په مبارزه کې په یو کار نه ویش ښه داود د ایشا زوی دی داود ابن ایشا مړې که
او ګڼې چیلې به یې سرولې. دا شپږ رونه وو، واوره دا موره، شپږ رونه وو داود علیه السلام سره. نو پنځه جنګ کې شریک شو او ده ته یې ویې ته مونږ له کومک را رسوه، داود ته یې مونږ له کومک را رسوه، زه شعر پسې را رسوه، بل څه چې وي بل څه چې وي. د وی پرېږده وه کاڼی وویسته، خو چې ور یې کړه زه په دا مازدیګر ولګېده. وآتاه الله الملک، ورک الله پاک دلرا بادشاهی والحکمت و نبوت. مخکې نه مقدر خو ظاهر خلکو ته په د دې سبب استحقاق پیش که، استحقاق دا دی بادشاهی لومبی بادشاه و پیغمبر دی. وعلمه او اخو الله پاک دته مما یشاء د هغه څیز نه چې الله ته منظوره وه. ګوره لوی تعمیم دی، جنګي چلې ورته وښو، د صنعت لبوسن د زغرو جوړولو چلې ورته وښو. زغرو د مراد څه شی دی؟ جنګي سازو سامان، جنګي سازو سامان چلې ورته وښو. علوم او فنون یې ورته وښودل، پیغمبر ته خدای پاک ښیي. ولولا دفع الله، د جهاد تکویني علت ښیي، د جهاد تکویني مخکې نور علتونه مو، دا تکویني علت دی. او جالوت د فلسطینیانو عمالقه او سردار وخا د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرماني. یو قوم په الله مسلط کړ چې هغې ته عمالقه وایي. هغې راغلل په دې بني اسرائیل باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. بعد موسی علیه السلام د وفات نه پس خبره ده. په بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زمونږ چې جوماتونه دي دی روان کړل، مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و، د الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسود او ختم یې کړ. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، هغه یې راایستلې او سوځولې وې، د مین یې تورات ختم کړو. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو، که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو، ټول مفلل د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې. ځای په دې وتښتېدل او ملکونه یې ورله تس نس کړل، پیسې یې ترې واخیستې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغې غلامان کړل، ښځې یې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې یې پرېښودل. او چې کوم د جنګ ځوانان وو هغه یې ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پرې راغله، کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره قاسم آخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله ولا عذاب ورکوي. الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړو، سخت خطرناک عذاب یې ورکړ. پروردګار داسې کول چې د هغې کوم علما و کوم عبادت والا خلک هغه مړه شو، مشران مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کوم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم و، او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. هر ورو لویده لویده، پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو فوټۍ لکه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په نوم کې پیغمبر پیدا کړ او پیغمبر د دین تعلیم به کو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه جن او د تورات تعلیمات ورو بیا جبنې شو. چې زمانه تېره شوه نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغون شو، پیغو منتشر شو. یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، فطر بطر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کړ، والې کړ. او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي، او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې، د موسی علیه السلام تبرکات و پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې، د تورات نسخه و پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې و پکې، ایم ته یې وړه داسه.
دا به بني اسرائیل د جنگ په وخت کې استعمالو چې کله به چا سره جنگ دی نو دا صندوق په ځان سره وړل دي صندوق په برکت بوله الله فتح ورکوله امتی او دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه د بني اسرائیل او بعضې مشران ورته راغوش ورته یې ویل چې داسې کار دی چې دې اعمال قوم په مونږ ډېر ظلم کړی ته لا پیدا هم نه وې د پرې خو د مورګې راکړو او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او د مونږ یې ډېره رسوایي کړې ده ښځې رانه بوتلې ماشومان یې بوتلل اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي ځوانان یې راله مړه کړل مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاه راله مقرر کړه یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د عمالقو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل باندې حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه ورته ویې ګوره داسې به ونه تلی شي لا اول خو که ما د بادشاه جوړ کړو او به یې نه منې او که ویې منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نه شئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته نه حضرت موسی علیه السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تا و جهاد یې کو قوم ورسره دی او چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا اننا هنا قاعدون ای موسی زه تا او خدای د جنګونه کوي مونږ به دلته ناست یو مونږ په دې کې نه یو زموږ مشران استاد المکرار موسی علیه السلام ته داسې نه دی وی او بیا بل پیغمبر حضرت حزقیل علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو نو هغه تاسو ته ووایي زموږ مشرانو ته یې ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاڅېدی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زموږ مشرانو د موسی علیه السلام سلام دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت حزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړي یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او مڼهدان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او بسور غوښتل دا د خلکو اولاد نه اسم بهر کې هم دې وي چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای پرې شته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي یو ځای به شو پې ټول ویې ښه ویې ښه د یو کس سره مقررو نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جدا او پیغمبر به جدا پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر هغه زمانه وه بادشاه وله مقرر که طالوت وی دا ستاسو بادشاه دی ده سره غور شئ دې به د طریقې برابر کړي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي وی ښه دا طالوت دې موږ له بادشاه مقرر کړ دا غریب دی ولم یؤت سعة من المال دا په فقیر غریب څه دی مسکین چې دا مالدار به دې کتلی و دولتمن سړی به دې موږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی موږ به اعتراض وکړو وی ګورې ما درته نه وي چې اول خو لکه ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم کېږئ د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کوو نو وی نه دا موږ نه منو اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی نو خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبخت په دا مو ونه منه غرقېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبمنو بعض وویل چې یاره دا خو زموږ زړه کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار په کار دی وی موږ له څه نښه راکړه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړ بادشاه مې جوړ کړ خو دا بعضې خلک اقوا دې واقع یو نښه وله راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګ یې که د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګ یې که یو نښه درلېږم
هغه تابوت چې کوم دی هغه کافرو وړی و تختولی و تی او په هغې کې هغه تبرکات پراته و د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي او کافرو ځان سره وړی او کافرو به ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی پورې سپېره کړل چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبه ولګېده هغې ویل دا جوړ د دې چل دی دا هغې قوم ته وړو چې هغه قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو او دا لرکول پکار دی چې وسوځو ماتې کړو نه ګورې وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې او داسې به وکړو د خپل کلي نه به چې د بل خو چا ته به وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښودل او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړې ځای ورسره به ویې شړی بس دا به هغې کړی ځي را په مخ یې د هغوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د تعلود د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم و نه وروستو قدم خلک چې راپاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې وویل چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او خو په هغه هغوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه هغوی مخکې دي نه وروستو ویې دا نښه شوه اوس منې په یو اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو فی نفر آدم او اوس به دا صندوق هم نن ځان سره ګرځو چې موږ حمله کوو نو موږ له به الله کامیابي راکړي لکه زموږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکول طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکرواله ورځه په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دې مخیارو ده وی چې دا خو ماته معلوم قوم د بني اسرائیل دی په هر دی پېښته کوي دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلک هم شته مضبوط هم ایماندار هم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو کس منډه وله نور وړه کوی نو که دې کې د لسلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خو ورکړي نه هغه په یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده په یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیات یې اوبه څکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې ما سره نه شي ګرمي وه وی چې دا سړي دا من په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل هر یو پلیټ او پړسو په اوبو وکړل لږ غونډې او اتیا زره لښکرو څومره 8000 خو د دنیا لښکرې په نیر ورغلل او ښې تشنقې ته کړه او ښې اوبه وڅښلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغې د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګ یې بې راواغستې راوستل او چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څښلې وې بیا تږي د خدای شار دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نه هغه نه اور هم تږي کېږي بیا په نیر راغوټه شو بیا بیا وڅښلې کې پورې بوتل بیا به رالل په نیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه وي دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به مو څښلې مونږ خېټې چوي مونږ مدل کم دی کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبره عمل وکړو یو چونګ به مو څښلې تنده مو لږه سوه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 نه دي ځان سره نبي علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمېر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمېر هم 314 شو او دا هم 314 نه چې مخکې لاړل دې اوشنقې ته پرېوتل مونږ د کار نوي صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو یې بدبخت تلو جهاد نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر هغې پیدا شي استقامت خپل کلکې کې چې ونه څښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به ورته کړي څومره مزیداره دعا ده امداد به ورته کړي او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله په لویه ډله باندې
بری مونې مونږ له به الله امداد راکوي. طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو، خو پاتې څه دی داسې د جنګ نو، دا به تښتېدل دا 314 فوج و، دا اوس مضبوط کسان پاتې شو. جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج وسره، 100,000 او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي د ما مشران، د دې عموم کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي، دا خو موږ ختم کړي دي، دا بیا راشته شو راته. او دې ته اوم اطلاع وه چې اتیا دغې خو چې ویې کتل نو قوم ته یې ویې وملېده زما روبه، نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي. او دا به همداسې نه وجنی، دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو، دا به مونږ د دې ټولو لپاره د عبرت نمونې ګرځو. الالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پرې یارو. سو جالي ډېر پهلوانه مور و، ډېر پهلوان او ډېر بهادر و. هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به پوره به ورسره و، مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل، پهلواني به یې پوره داسې خو نه چې د لرې لرې ټوپک په تخت کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتېد. دا جنګ نو ټوله به ورسره و. هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به بهادر به و. جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیلو ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی ښوولی، ته بیا راووتی میدان ته، بیا در کې ثور شوه. جنګ سره نه کوو، نیسو به م او داسې به م نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی، په دوی باندې دا خبره سره مو شو. دلته ثابت الله ته سوال وکړو یا الله هغه 100,000 دی او زما دا په 314 دی، الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو، که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو. د مجاهد څه دی؟ خو الله ته به راسره امداد کې. او یو اعلان یې وکړو، وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ کړه فتح به الله مونږ له راکوي، نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م ورکوم، نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي. دا اعلان دی. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل، یو څو کاڼي را واغېستل او الک دی د شپږ وروڼو سره ملګری دی، شپږ وروڼه یې په دا جنګ کې وي، پلار یې په دا جنګ کې وي. او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې، ته شاته ودرېږه. وایي نه بابا زه هم دې جنګ کې شرکت کوم. وایي ګوره شپږ وروڼه دې پکې دي؟ وایي نه. خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي، ده پرې ورغر وایي او چې غدار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و، او چې غدار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار ته یې داود علیه السلام. مسلمان وی الله اکبر. و چې هغې قوم یې وکتل جالوت خو د مرو پردېد او په یو غدار باندې مړ شو. نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو قیدګې غوندې وپوهېږي. دې پاپې د نورو حمله وکړه. الله داسې وکړه د جالوت لښکر له مثبت شکست میلاو شو، څوک مړه شو څوک خو تښتېدل. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک، الله وله بادشاهي ورکړه. طالوت ورته وایي بس تا سره زما فیصله شوې ده، زما لور به هم تاله درکوم، بادشاهي رستا شو. هلته وله بادشاهي میلاو شوه، د بادشاه لور ورته میلاو شوه، دلته پروردګار ورته پیغمبري ورسان. ړومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی. بادشاه هم شو پیغمبر هم، خو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو. الله فرمایي آتیناه الحکمة، څنګه دی ما وله علم او پیغمبري ورکړه، حکمت مې وله ورکړه او ما وله بادشاهي هم ورکړله. بادشاهي دواړه ورته میلاو شو. راغې بني اسرائیل یې رايوځای کړل. په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا و. مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 وو او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو هم 314. بلکل دغه مجاهدینو خبر رښتونه شوه چې بعضې وخت کې وړنله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لوی ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي. الله وله نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده. دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی، 1500 کاله بس. او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي، ګوره د نبوت په خاندان کې دی. د یعقوب علیه السلام ډېرې یهودا د هغه نوسې دی، د هغې په اولاد کې راځي. د یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی.
او یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. دا یو لاس کې او پروردګار والله عمر هم زیات شو، عمر عجیبه طریقې سره زیات شو و بادشاهي میلاو شو، پیغمبري میلاو شو. عمر یې نن شپېته کاله د الله په علم کې په فیصله کې. حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کنه د هغه په کې راویسته مخامخ یې ورته داسې ودرول د دې سرو میږو په اندازه پوټینې و. شکل یې ګوره د انسان و په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو. نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وایي من دا څوک دي؟ من هؤلاء الپروردګار وایي دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي. نو په هغې کې د بادو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وي برقې دی. وی الله دا پکې څوک دي؟ وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه په ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا یې کوله. وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا کېږي دا څوک دی؟ وی هذا ابنک داود، ستا مسیر داود علیه السلام. نو د خوښ شو په هغه دی. نو تپوس دی کوي وی الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی؟ څونه عمر دی ولا یې ښودلی دی؟ وی شپېته کاله. نو چې آدم علیه السلام خپل ورته وکتل چې زما خو سل کاله زر کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو شپېته خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی. وی الله عمر ولا زیات کړه. شپېته کاله ډېر کم دی، خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات کړه. وی نه ما چې چا له څومره عمر مقرر کړی دی همدغه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوو. دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی همهغه عمر به وي، زه پوټې زیاتوب ونه کوم. نو حضرت آدم علیه السلام خپل عمر ډېر وی الله که زه ورله د خپل عمر نه لږ ونې ورکړم وی انت وذاک دا ستا ورته خبر نه ورکوم خو ور یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمېږي. ما چې کومه فیصله کړې د عمر به وي لکه یو سړي جومات ته 2 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کړه او یو کس وایي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه او وایي وروره ما همدغه زر دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه. الله وی زما د عمر فیصله حقه ده که ته ولې زیاته ورکوې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمېږي پوهه دې خپله ده. وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه د کله خو په جنت کې د دنیا د خو عدل هم نه دی او زه کله په هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 پله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله ورته ویل چې عمر به زر کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی. پرې ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم دی پوره دی شمېر لیکلی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي وایي داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي. ماته الله زر ویلي و 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلی ده. ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا زر و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی چې هغې مې ولې تا خپل وسیله داود علیه السلام نه 40 کاله نه دي ورکړی ویې نه الله نه دي ورکړی نسیه وجحده ایرې ویل د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه کېږي نو افو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره. قرآن کې الله په خپله وایي ویری مو انکار وکړ وی د اولاد نه وی دغه خبره یریږي او انکار هم کوي یره په انسان غالبه ده کنه او د انکار وکړي وی ما خو نه دي ورکړی وی تا ورکړي دي چې کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانې مې د بچي راویستل تا د 40 کاله ورکړي دي اوس فیصله خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو 40 کم زر کاله باندې د هغه نه ساه لاړه او د داود علیه السلام عمر څومره شو پوره 100 کاله شپېته یې خپلو 40 پوره ده. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شروع نو درې بادشاهي میلاو شوه د بادرۍ د وجې نه مفت پکې نه بادري وکړو یو لوی کافر یې مردار کړ او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې ښودو ګډه ده او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړ یو کتاب یې نازل کړ زبور تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوي کتاب الله دې راولېږه زبور او ده به صاحب تلاوت کو
او داسې تلاوت به در زبور کاو چې ناشنا تلاوت. د نبی علیہ السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه، دا ډېر خشته اواز دی، دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سره لکاو. ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه و پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودي، په هغه په شان خشته اواز الله درکړی. د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وی، کاڼو به هم ورسره زبور وی، او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وې او څاروي به ورته راجمع شي، هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف. او چې ځنګل طبران په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز ورته دې ته تلاوت وی. بل څه اواز دی؟ موږ خو لاول اوازونه خراب دي، خشته نه دي، او که خشته اواز هم نه چې نو په مانځه کې یو ورځو باندې لرې ووایي. ټولې اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ، لږ کوئ خو ښکلې کوئ. یو پو تلاوت وکړه، یو رکوع تلاوت وکړه، خشته اواز سره وکړه، مزېدار اواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي، الله ولا داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي نه ورکوي. ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره. نو داود علیه السلام چې به څوک وخت کې تلاوت د زبور کو، او زبور بیا کتاب عجیبه دی، زبور ټول د الله ثنا صفت دی، هغې کې احکام نشته، احکامات ټول تورات دی، تورات په احکامو به عمل سو. زبور کې ټول د الله ثنا صفت. نو کې د بل زبور تلاوت شروع کړو نو مرغانو، حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به سره بنګار کو. لکه یو سړی تلاوت کوي که نه، او هغه تلاوت یې چا نه خوند ورکړي نو هغه په خوله کې ورو ورو پټ پټ ورسره لګي. یا به سرجان کله نعت وایي که نه، او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کله یې ورو ورو په قلار کړي، هم کله وایي ربې وایه راسره څه نو هغه دا ښه خوند شروع کړي. دا خدای ولې شوم دی، هم ته نه وایي نعتونه. بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو، او الله ولا طاقت څنګه ورکړی. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث کې راځي، څه منګله قصه نه ده، وایي چې نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین درته اس راته بار کړې، نو چې هغې به هغه اس باندې قطع اچوله او زین به یې پرې برابرو، نو ده به تورات د زبور ختم کړی و. بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمه، 6 ګنټې. نو شی به د هندوستان او د علاقې علماو او قاریانو وایي دا چې ته کېدی شي 6 ګنټې کې. نبي علیه السلام په فرمایي 2 ورځو نه مخکې به ختم نه کوي، 6 ګنټې کې یې څنګه ختموي. هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو، او د مازدیګر لمونځ چې وکړې نو ده شروع وکړله، الحمدلله شروع کړه، الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې والناس یې قرآن شریف ورځ هغې ورته وي، او د قرأت د اصولو مطابق د قاریانو علما ورته ناست دي، هغې ورته وي ته یې ویلې چې دا ستا کرامت دی، نور چاته د عادت نشته. نو د داود علیه السلام په پیغمبرو د هغه په دا معجزه وه، معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به د پیغمبر نه صادرېږي. نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو، او دې به ورته ختم تورات د زبور به ختم کړی. دی د اواز خشته وال عبادت به څنګه کو، نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفتو کې نه هغه د صفت قابل یې کړل. نبی علیه السلام فرمایي فیر داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار، ډېر آزاد. صحابو د الله رسول څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کو، شړومبې نیمه حساب، لکه 6 ګنټې شپږ مثلا 6 ګنټې، نو 3 ګنټې خوب، 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به و، نو بیا اخري ګنټه به بیا خوب کو چې سهار لپاره دمه شي. 3 حصه به د شپې عبادت، او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو. ده به وي زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې یو ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي. نو خلکو باندې نمبر ایښولی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې، بیا به ته نه کې دا بل به کوي، بیا به ته نه کې بیبي به کوي، بیا به هغه نه کوي لور به کوي. یعنی 24 ګنټې 40 ګنټې عبادت په کور کې د الله عبادت کېده، چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي.
او روجه به څنګه روجه نیوله. نو ګوره رسول الله مبارکي صفت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیہ السلام روجې دي. یو ورځ به روجه او بله ورځ به کوجه. او پروردگار ورسره یو احسان بله مو وکړ، یو کتاب یې نازل کړ زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و، نو نوی کتاب الله دې له راولېږه زبور، او ده به صاحب تلاوت کو، او داسې تلاوت به ده زبور کو چې ناشنا تلاوت. د نبی علیہ السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه، دا هغه ډېر خشته اواز، دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به سره سره لقاو. اے ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه داود علیہ السلام اواز چې څنګه. ګوره پیغمبر علیہ السلام د داود علیہ السلام د اواز صفت کوي، لحن داودی، هغه په شان خشته اواز الله درکړی. نو د داود علیہ السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو بام ورسره زبور وی، کانو بام ورسره زبور وی، او مرغې برالی په دې هوا کې به وزرې والی او ولاړې به وي، او ساروي به ورته راجمع شي، هغې بام ورسره په هغه تلاوت کې مصروف. او چې ځنګل تبلال په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه بم د زبور اواز وته، دې ته تلاوت وایي. موږ څه اواز دی؟ موږ خو لاول اوازونه خراب دي، خشته نه دي. او که خشته اواز هم د چی نو په مانځه کې چې یو غړد وباسي زر یې ووایي. ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ، لږ کوئ خو ښکلی کوئ. یو پاو تلاوت وکړه، یو رکوع تلاوت وکړه، خشته اواز سره وکړه، مزیدار اواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف، او په خشته اواز یې کوي، الله ولا داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي نه ورکوي. ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره. نو داود علیہ السلام چې به کم وخت کې تلاوت د زبور کو، او زبور بیا کتاب عجیبه دی، زبور ټول د الله ثنا صفت دی، هغې کې احکام نشته، احکامات ټول تورات کې، تورات په احکامو به عمل کو. زبور کې ټول د الله ثنا صفت. نو چې دبره زبور تلاوت شروع کړو نو مرغانو، حیواناتو او سیبه د کانو د بوټو دی به سره بنګار کو. لکه یو سړی تلاوت کوي که نه، او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم پړه کې رو رو پټ پټ ورسره لګي. یا بشیر جان کله نعت وایي که نه، او چا له خوند ورکړي نو هغې هم ورسره هغه کلی رو رو په قلار قدیم کله وایي لکه وایه را سره که نه، نو هغه لا ښه خوند شروع کړي. دا خدای والي شوم دی، مونږ ته نه وایي نعتونه. بهر کې هغه در داسې خشته اواز الله ورکړو، او الله ولا طاقت څنګه ورکړو. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث کې راځي، څه منګړه قصه نه ده، نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین راته اس راته بار کې. نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو، نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی، هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو، 6 ګنټې. نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریانو دا چېرته کېدی شي 6 ګنټې کې؟ نبی علیہ السلام خو فرمایي 3 ورځو مخکې به ختم نه کړي. 6 ګنټې کې څنګه ختمه؟ هغه د دلی په جامع مسجد کې لاندې ټول علما او قاریان کېنول، ویلا شي کېنول. زه ختموم که مې ختم کوم نه که نه نو منه شک بس تاسو باسو. د دلی په جامع مسجد کې جناب ټول قاریان او حافظان او علما رالل، چاته چې قرآن یادونه هغې یادونه ورته متوجه شو، چې چاته یاد نه و نو هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو، او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله، الحمدلله شروع وکړه، الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست یې قرآن شریف ورځ هغې ورته وی، او د قرت د اصولو مطابق د قاریان او علما ورته ناستي، هغې ورته وی ته ویلې چې دا ستا کرامت دی، نور چاته د اجازت نشته. نو د داود علیہ السلام خو پیغمبر دا خو دا معجزه وه، معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به د پیغمبر نه صادرېږي. نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو، او دی به ورته ختم تورات زبور به ختم کړی. دی د اواز خشته والی. عبادت به څنګه کو؟ نو چې نبی علیہ السلام د کوم عبادت صفتو کې نو هغه د صفت قابل یې که نه. نبی علیہ السلام فرمایي ویله داود علیہ السلام مونځ ډېر مزېدار، ډېر اعلی. صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو؟ وی د شپې نیمه به خوب کو، لومبې نیمه حصه، لکه 6 ګنټې شپه شوه مثلا 6 ګنټې، نو 3 ګنټې خوب، 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو، نو بیا اخیري ګنټه به بیا خوب کو چې سهار لپاره دمه شي، 3 حصه به د شپې عبادت. او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو؟ د به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه کې د الله عبادت پکې نه کېږي،
نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې، بیا به ته نه کې دا بل به کوي، بیا به ته نه کې بیبي به کوي، بیا به هغه نه کوي لور به کوي. یعنی 24 घंटे 40 घंटे به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تیر نشي چې د الله عبادت پکې نه کېږي. او روجه به څنګه روجه نیوله؟ نو ګوره رسول الله مبارکي صفت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیہ السلام روجې دي، یو ورځ به روجه او بل ورځ به کوجه. نه تاسو کله الله رسوله مونږ څنګه تهجد وکړو؟ داود علیہ السلام طریقه دغه څه کوي. او صاحب روجه څنګه ونیسو؟ صحابي وایي زه خو ډېرې نیوې شم. ویل داود علیہ السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته، یو ورځ روجه او یو ورځ کوجه. نو پیغمبري میلاو شوه، بادشاہي میلاو شوه، زبور میلاو شو، ښکلی اواز ورته میلاو شو، عبادت به کو او ورځې به تقسیم کړی، یو ورځ به د الله عبادت وي دا مې د خدای ده، دې کې د بل چا کار نشته، بادشاہ هم خدا مې د الله ده. یو ورځ به د خپلو بچو سره وخت تېراو، دا مې د ما د بچو تربیت وکړم، بچي برابر کړم، د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست دی نو خوندن کوي. او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکول چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کاري راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم، دا به تقسیم کوو. الله ورسره یو احسان بل وکړو، د زغرو د جوړولو چل یې ورته وکړو. قرآن کې الله فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اوسپنه، نو اوسپنه چې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کې ږدي او سټک ولا رابري او پلکونه ولا رابري، نه لوړ نو چې داس پلکونه دی وایي. الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوله، کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به، او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به، نو زغرې به یې جوړول. زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي، هغه په جنګ کې استعمالي، ځان ته یې واچي چې توره پې اثر نه کوي. نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي، هغه به درنې هم وي، خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو. ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به ابې خرڅولې. دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم. بیت المال مال به نه خورم، د خپل لاس په ګټه به خپله ګزاره کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله، نو تارونه یې په اوږو بازار کې روانو، خدای مون بخښه کپړه خرڅو، تجارت یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مټې ونیو، ابوبکر څه کوې؟ وی دا کپړه بازار کې خرڅوم. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې؟ نو وی زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم؟ وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقرره. نو بیا کېنه د بیت المال نه ولا تنخواه مقرر کړه، او څومره تنخواه ولا مقرر کړه؟ دونه مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو په ادنا ګزاره کېده، ټوټې غوندې. نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښاو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله، او د هغې نه به یې زغرې جوړولو خرڅولې به، او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. دا الله احسان شو. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به سره احسان کوي، الله به ته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، لکې دا راله، یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره ټیک وه، ټیک وه، غلطه نه وه، ځکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی. او بیا مونځ او روجه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله تعالی دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني، خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه ووې؟ رونو حدیث پاک کې راځي کہ عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړه، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړه، الله ورته څه وایي؟ مړه تا څه کړي دي؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه که ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته مونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلی اندامونه درکړل، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل، او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونۍ پیدا کړې وې، په لاس او پو مې ګوښ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به مونځ کړی، تا مونځ کولی شو، تا روژه نیولې شوه. خو زما امداد، او دا حقیقت دی رونه که نه دی؟ دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ، په عقل روغ، نو زما عبادت کوې. نو تا وایې چې ما عبادت وکړه، نو الله په دې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې ووایي چې الله ما خو صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړې، زما څه مونځ دی، زر زر مې وکړه، زما څه روژه را،
ما که حج کو خو تا ما الله کړی دی دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وي دا څه تا کړي دا خو تا کړي لاس پې تاوله کول پیسې تا راواغېستې د حج نیت خو تا وکړو ای بنده دا تا کړي دي ګوره زه په عاجزۍ الله خوشحاله شو د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي الله چې خوشحاله په څه به خوشحاله په عاجزۍ او چې خفه کې نو کبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیہ السلام کبر نه دی کړی حقیقت خبره وکړه پیغمبر دی پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کوم ورځ چې د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه ورځ به د فیصله کړې و دروازه به بنده کړې و جرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړو د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نشي اوس دې لګیا د خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور واورېدل 2 کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دې کې څنګه دی مشو ور واورېدل چې ور واورېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي او یو بل ته وایي په ما ظلم کوي ابولوی نه ظلم نه کوم شور جوړ شو داود علیه السلام په منځ کې وایي چې دا څوک رالل غله رالل ډاکوان دي دا په کومه رالل دروازه خو بنده ده دا په کومه رالل او دا شور د سره بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل په دې باندې پرېښودي ته ویې وړه څوک یې او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما پوج پولیس ولاړ دروازې بندې دا په کومه راغله او دا څه شور یې جوړ کړ هغې ورته وې یېرېږه داود علیه السلام یېرېږه مونږ 2 کسان یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړی چې مونږ له فیصله وکړي فیصله راله په کومه رالی یاره ستا هغه پوج پولیس نه پرېښود په دیوال راوړېدل او خدای پاکه دا نصیب خلک دی په دیوال راوړېدل وایي څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې زما 100 شي دا ظلم کوي که نه کوي نو ما ته ظلم کوي او وایي سروره په خبره کې م زورور دی ما ته چې په یوه به ته څه کې او زما خو یو کم 100 دي زما شمېر به پې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي او دا قاعده هم د نن سبا زوروره ده د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره څوک چاته وایي زوروره دی خبره ده خلک چې چا ته ور مخامخ کېږي وي ورکوله که نه خو یو چیلی پیسه کې خو چې بل چا له ورځو دا په پلانکي فیصله کړو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي یو چیلی ده څه پکې ورې کدل تا له راځي د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي دا خو فرشتې دي په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړی دی شي ما نه غلطي شوې ده ما وی چې زما په شان عبادت څوک نه شي کولی الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو بېکار بې ځایه غوندې مسله درله راله بعضې مفسرین یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده ټیک نه ده وایي د ده یو کم 100 بیبیانې وي وینځې وي او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته چې دا یو ماله راکړه نو الله وله دا فیصله راولېږله نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم او دا خو زیاتې دی دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خبره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده او نه پیغمبر داسې کولی شي وخر راکعا واناب بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په مې امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت کوم پرېوت الله ته په سجده ویې جړل دومره یې وجړل دا سواوي زمونږ یو کتاب دی جلالین شرحه ده هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسېږي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو جړل به دومره یې وجړل چې د اوښکو سیلابونه به ترې بهېدل دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کوي دا به نه وي چې دا زما کمال دی